غلامي وروره راځه راځه السلام علیکم خدای دې خوشاله کړه براتک دې ډېر خوشاله شو هر وخت راشي ماشاءالله ډېره ښه حجره ده جوړه کړې ګوره دا ایمان خو ما ډېر غټ غټ مصرفونه وکړه او ډېر روپۍ رانه په لاړې دا تا کله نه ولیدلې نه زه خو په لومړي ځل راغلم ما چې ستا پوښتنه به مې وکړم او دا خدای دې راوله دلته خو دا ډېر خلک خاص نمایش دپاره راځي او خپلې تفریح دپاره ذهن له یو ډول ښکلا م ورکوي راتلی شوې مخکې راټواني دا نه دی دا د ایټالیا نه راغلی دی ایټالیا یو سیمپل راغلی دی او دا زمونږ یو ملګري جرمن نه تحفه کې رالیږلې وه ویې ویل سیمپل دی او ته یې وګوره دا او همدغسې نور دا اوس دا د سعودي نه راغلی دا خو دوه رنګه دی پوه شوې دا دوه رنګه خو یې ښکلا ده که نه دې کې چې کوم دی همدغه نوښت دی دا کمال پکې همدا دی چې دوه رنګه یې پیدا کړي اوس دا چې دی دا د دوبۍ نه راغلی دوبۍ نه راغلی دی او دومره قیمتي راغلی دی چې بیخي حد دا بیل میوجات دي لارنجان دي نیمبوان دي الوچۍ شفتالان او دغه سوپي دي دغه سوپي امریکې نه مې راوړي دا د امریکې نه مې راوړي دې به څومره خرچه راغلی نو که درته ووایم چې په دې یو دغه معنی دی سوپه معنی یا یو چوکۍ معنی $1.5 خرچه راغلی ځکه نه سوپو کې کښېني که کټونو کې کښېني مړه موږ ساده خلک یو دي په کټو کې به راځه هغې کټ منځ کې کښېنه غلامي پرېږده مړه د حجرې او دیرې خبرې نور څنګه یې ژوند دې څنګه تېرېږي ولا به شکر دی الحمدلله بس ټیم دی پاس کېږي غریبۍ سره څنګه یې کاروبار دې څنګه دی بس خپله داړي مزدوري کوو بس پیدا کېږي انشاءالله بچیان خو دې ښه دي انشاءالله خیر سرور خانه څنګه چل دی مېلمه دې راغلی مسلمانه ته دا بوټي وګوره ته دا مرغان وګوره نه دې بوټو له اوبه ورکړي دي نه دې مرغانو له دانا اچولې ده د سهار راهیسې لګي او په فصلو کارونو کې مصروف وي هله تکړه شه ډېر هم پاکه کړه چې مېلمانه راسي